سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بل ویډیو ته په خیر لپینی ویډیو کې زه تاسو دا درخوایم چې ستاسو کولو چې د ټیک ټاک یو کې اکاونټ جوړ کړئ، یعنی د ټیک ټاک د پیسو ګټلو والا اکاونټ جوړ کړئ، څنګه پیسې وګټل ټیک ټاک څخه. نو ملګرو ابل ویډیو کې ما تاسو ته دا درخودل چې څنګه کولو چې ټیک ټاک څخه پیسې وګټو. کوم ویډیوګانې چې موږ مثلا ټیک ټاک ورکول اسانه شاسانه درسانه دغه څخه څنګه کولو چې پیسې وګټو په افغانستان کې. یعنی ملګرو تاسو کولای په افغانستان کې، پاکستان کې، ایران کې، هر ځای کې تاسو کولای چې ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ. نو ملګرو ویډیو ته پای ورکړئ، ویډیو چې تاسو ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب درغو زموږ چینل سره پروموټ سي او زموږ کوم سبسکرایبر سي او کوم ویب سي هغه پراسي. نو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو درخوایم چې څنګه کولای ټیک ټاک یو کې اکاونټ جوړ کړئ، ټیک ټاک څخه پیسې ګټلو اکاونټ جوړ کړئ، پیسې تر وګټو. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو ګوره کې چې تاسو خپل ګوګل پلی ته پروژه ته سره ملګرو خپل ګوګل پلی پروژه ته سره دلته تاسو ورته ولیکئ ټیک ټاک. نو دلته به زه ورته ولیکم ملګرو ټیک ټاک سي دا دلته ورته لیکم ټیک ټاک دا د ملګرو دلته ورته لیکم ټیک ټاک. ګوره ملګرو دغه ټیک ټاک راغون، خو دغه ټیک ټاک به تاسو نه سټارټوئ. سیده ملګرو تاسو که چېرته غواړئ یو کې اکاونټ جوړ کړئ بغیر له فلټر څخه، بغیر له هېڅ څه څخه ملګرو، نو تاسو به راځئ دلته ما ملګرو په خپل ټلیګرام چینل کې سیده ما خپل ټلیګرام چینل کې یو دنه ټیک ټاک موډ اپلیکیشن مې اوس ورکړ. ګوره ملګرو دلته وینئ دلته اوس اپلوډ باندې روانه سیده ملګرو دغه به زما ټلیګرام چینل کې نو غوښتنه تاسو کولی دغه ډاونلوډ کړئ. زما ټلیګرام چینل باندې ویډیو په ډسکرپشن کې لګوي، تاسو کولی شئ د ما ټلیګرام چینل ته راشئ او دغه جوین کړئ او دغه دغه ټیک ټاک ډاونلوډ کړئ. دا ټیک ټاک چې کله ډاونلوډ کړئ ملګرو نو دلته به راسئ خپل کوم فایل چې د ملګرو خپل د موبایل ذخیرې ته به راسئ، فایل ته مای فایل باندې ورته کړئ چې ملګرو ته پی کې انسټالیشن باندې ورته دلته ګوره ملګرو د چې ټیک ټاک ماستر یو کې سیده ملګرو دغه اپلیکیشن دغه ټیک ټاک ماستر یو کې دا به تاسو انسټال کړئ. سیده ملګرو زه په دې باندې دلته کلیک کوم او دلته په دې باندې ورته کلیک کوم او دغه به زه دلته انسټال کوم. زه ویډیو لږ سکیپ کوم ملګرو تر څو دغه انسټال شي سیده. نو که تر دې چې پر ویډیو خو ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ګورئ ملګرو زما دغه کوم ټیک ټاک یو کې موډ اپلیکیشن سیده ملګرو دغه ټیک ټاک اوس ماته انسټال څه او دلته زه کلیک ور باندې کوم او دغه خلاصوم او تاسو ته دا طریقه درخوایم چې څنګه کولی شو ټیک ټاک د پیسو ګټلو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړم. نو ټیک ټاک باندې ورته کلیک کوم ملګرو دلته. نو ګوره ټیک ټاک اوس موږ ته خلاصې کې سیده ملګرو په ټیک ټاک په دې ټیک ټاک مهم ځای دلته ده سیده ملګرو دلته به تاسو ورته ډېر که چېرته غواړئ مثلا یو کې اکاونټ جوړ کړئ نو دلته باید دقت ورته کوئ. په دې کې ملګرو تاسو به دلته راځئ په دغه موډ سیټینګ باندې ورته کلیک سیده په دې موډ سیټینګ باندې ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته په دې اواز سره کې دلته څه لیکلي دي ملګرو دلته ګوره چینج کانټینټ ریجن په دې کلیک کړئ سیده ملګرو په دې چینج کانټینټ ریجن باندې ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته به کوډ راسي ورته او یونایټډ کانډوم به ورته پیدا کړي سیده ملګرو. ګوره ملګرو دلته وینئ یونایټډ کانډوم سیده دغه ده. نو دغه باندې به تاسو ورته کلیک کړئ، په دې به تاسو ورته کلیک ګوره ملګرو ما ورته کلیک کړئ سیده ملګرو نو دلته کانټري چینج ټو یونایټډ کانډوم سیده. نو دلته بیا په دغه ځای کې ملګرو ورته کلیک کړئ گو بیک، په دې به ورته کلیک کړئ سیده. په دې هم چې کله ورته کلیک نو بیا به گو بیک باندې ورته کلیک کړئ ملګرو او بیا به د سټیچ کوئ، بیا به راځئ په دغه ځای کې به دا کلوز باندې ورته کلیک کوئ سیده. په دې کلوز هم چې کله ورته کلیک کړئ ملګرو نو بیا به راځئ په دې ځای کې دلته به تاسو په دې اسکیپ ورته کلیک کوئ، په دې اسکیپ. نو دا ملګرو ما په سپیکر باندې هم ورته کلیک نو دلته به سٹارټ واچینګ باندې ورته کلیک کړئ، سٹارټ واچینګ باندې ورته کلیک نو دلته بیا نو تھینکس باندې ورته کلیک کړئ سیده ملګرو. نو ګوره ملګرو ما ټیک ټاک راوته کنه اوس غواړم تاسو ته دروخم چې څنګه اکاونټ کې جوړوي سو. نو دلته راځي ملګرو په دغه څنګه ورته کلیک می باندې ورته کلیک کړئ سیده په دې پروفایل باندې ورته کلیک کړئ او دلته راځي په دغه ساين اپ ورته کلیک کړئ، په دې کې ساين اپ باندې په دې ساين اپ ورته کلیک کړئ ملګرو. نو په دې کې زیاتره کې ملګرو تاسو له خپل فیسبوک سره ما کونیکټ کوئ او خپل ایمیل سره ما کونیکټ کوئ سیده ځکه دغه کې لږ مشکلات خوري نه جوړوي. نو دلته به تاسو چې کوئ په دې کې تاسو راځي ملګرو په دې کنټینیو وذ ګوګل باندې ورته کلیک کړئ، په دې ورته کلیک کړئ ملګرو. نو په دې باندې کله کلیک ملګرو تاسو دلته تاسو ایمیلونه راوړئ کوم ایمیل تاسو غواړئ چې دا جوړ کړئ سیده هغه به ورته انتخابوئ ملګرو. ما ته دلته یو ایمیل زه دغه ایمیل باندې ورته کلیک کوم سیده زه غواړم په دغه ایمیل دلته ورته اکاونټ جوړ کړم. نو په دې ورته زه کلیک کوم ملګرو نو دلته بیا ملګرو په کنټینیو باندې ورته کلیک کوم، کنټینیو باندې چې ورته کلیک نو دلته یو ویریفیکیشن ما څخه اخلي ګوګل نو دلته بلک ځان ته انتظار سم نو دلته ګورم ملګرو لوډینګ کې روان سیده ملګرو. نو دلته بی ډي ټي تاسو غواړئ بی ډي ټي مثلا ملګرو تاسو نه د زیږیدو نیټه غواړئ زیږیدو نیټه مثلا ملګرو تاسو د زیږیدو نیټه ورکوئ چې تاسو عمر بل 13 کلو څخه پورته له 13 کلو څخه کاته نه منئ سلام ملګرو. زه ملګرو تر کوم 2000 مثلا تاریخ ورکوم سیده دلته بیا نیکس باندې ورته کلیک کوم. نو نیکس باندې کلیک کوم ملګرو نو په همدغه مراسمي سره تاسو اکاونټ جوړ شو سیده ملګرو. نو دلته ګورو کوډ علاوه باندې ورته بیا کلیک کوم ملګرو او دلته بیا پروفایل باندې ورته کلیک کوم سیده. نو ګورم ملګرو په دې کې په دغه مراسمي سره تاسو اکاونټ جوړ شو. نو دا سو اوس د ټیک ټاک یو کې اکاونټ دغه څخه تاسو اوس کولی شئ پیسې وګټئ سیده ملګرو.
نو دای چې تاسو کولی شئ ایډیټ پروفایل باندې ورته کلیک کړئ. ایډیټ پروفایل باندې چې کله ورته کلیک کړئ نو دای چې تاسو کولی شئ نیم ورته چینج کړئ. په دې چې کوم نیم ورته چینج کړئ دلته یوزر نیم ورته چینج کړئ. بایو کې مثلا چې ورته لیکئ او دلته کولی شئ خپل عکس ورته چینج کړئ. نو دا کار هم چې کله وکړو ملګرو نو دلته اوس تاسو ته نښې ایسي ملګرو دا ټیک ټاک سټوډیو تاسو نه په دې چې ورته کلیک کړئ ملګرو ګوره دلته تاسو ټیک ټاک سټوډیو نښې که نه نو تاسو اوس څه شي کوئ نو تاسو به اوس بېرته راځئ دغه ټیک ټاک به ډیلیټوئ. څنګه به ډیلیټوئ ګوره ملګرو دلته بېرته راسئ ښه دا به انسټال کوئ انسټال کوئ سیده ملګرو ګوره انسټال کوئ دا ټیک ټاک زه بېرته غواړم انسټال کړم دغه دا ملګرو انسټال مې کړه سیده ملګرو اوکې باندې ورته کلیک کوم دا ټیک ټاک زما سي انسټال او اوس به زه بېرته خپل پروژګاه ته یا ګوګل پې ته له هغې څخه به اصلي ټیک ټاک راډاونلوډوئ. دا مې د دې لپاره داسې راته وکړم ملګرو چې تاسو کولی شئ په دغه ټیک ټاک یو کې اکاونټ جوړ کړئ. سیده ملګرو په هغه اصلي ټیک ټاک کې سملګرو پروژګاه کې ګوګل پلی کې دلته تاسو سره د دې څخه تاسو نه څه کړئ یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. او په دغه موډ اپلیکیشن چې ما کوم ورکړی د ما ټلیګرام چینل کې به له هغې تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او دلته یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. دغه اصلي ټیک ټاک ده دغه زه انسټال کړم وګورو نو دغه څخه تاسو نه څه کړئ یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. که چېرته راغلئ زما ټلیګرام چینل ته نو زما ټلیګرام چینل سره فالو کړئ د لا زیاته ویډیوګانو لپاره د لا زیاته معلومات لپاره او دغه ټیک ټاک موډ اپلیکیشن چې دی یو کې په نامو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو زه دغه ویډیو سکیپ کوم تر هغو دغه ما ته ډاونلوډ سره نو طریقه به بیا در وښیم. ښه ملګرو ګورئ زما کوم اصلي ټیک ټاک چې د پروژګاه څخه ما را ډاونلوډ کړ نو هغه دلته راغی په دې باندې کلیک کوم او دغه ټیک ټاک را خلاصوم. سیده ملګرو نو دا هم چې کله خلاص کړم ملګرو نو دلته بیا زه کلیک کوم په څه شي باندې دلته به ورته کلیک کوم په کنټینیو وت ګوګل باندې ورته کلیک کوم په دې کې به زه ورته کلیک کوم ملګرو نو ګوره ملګرو چې دلته ورته کلیک کړئ نو زه به هماغه خپل ایمیل ورته انتخابوم او کوم ایمیل باندې چې ما تر اوسه اکاونټ جوړ کړی ملګرو نو زه هماغه ایمیل ورته انتخابوم دغه ملګرو هماغه ایمیل ورته انتخاب کړم لږ شان ورته انتظار باسم تر څو دا صفحه ماته لوډ شي او زما ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړي. نو ګوره ملګرو دلته لوډینګ باندې روان ده سیده نو دغه د ملګرو زما ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړه تالاو باندې ورته کلیک کوم دلته بیا په یو شی ورته انتخاب ملګرو تاسو به دلته یو شی ورته انتخابوئ دلته مثلا زه یو څه انتخاب دلته بیا نیکسټ باندې کوم سٹارټ واچینګ باندې ورته کلیک کوم ملګرو سٹارټ واچینګ باندې ورته کلیک کړئ نو دلته راځم ملګرو بیرته په خپل پروفایل باندې سیده ملګرو دلته بیا لا باندې ورته کلیک کوم ملګرو او دا زه مثلا لږ زره پورته کش کوم تر هغو دا ماته لوډ شي او دلته بیا دا مثلا سکیپ کوم او دلته راځم په خپل پروفایل باندې په دې پروفایل دلته به زه ورته کلیک کوم سیده نو دلته مې چې کله کلیک کوم ملګرو نو دلته ستاسو ګورئ دلته راسئ سیده په دې ځای کې تاسو ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته ګورئ ملګرو ټیک ټاک سټوډیو راغی که نه دلته ګورئ تاسو په دې ټیک ټاک سټوډیو باندې ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې ټیک ټاک سټوډیو په دې ورته کلیک کړئ ملګرو نو دلته تاسو ته یو بلې صفحې ته به یې سیده نو په دې صفحې کې تاسو ملګرو تاسو ته ښکاري که نه څه شي دی ملګرو تاسو ته ښکاري مونټایزیشن په دې چې تاسو کې ګریټ ریوارډ پروګرام په دې ورته کلیک کړئ سیده ملګرو په دې چې کله ورته کلیک کړئ ملګرو نو لږ شان ورته انتظار سه تر هغو دا بله صفحه تاسو ته لوډ شي نو ګوره ملګرو دا صفحه تاسو لوډ شي نو دلته ګوره ملګرو ما چې اکاونټ جوړ کړی نو دلته ماته ویلي 47 کلونو څخه عمر باید زیات وي سیده که دا ټیک مارک ورکړی سیده او دلته درته وایي چې مثلا 1000 فالوورز باید پوره کړئ او 1 لک ویوز مثلا په یو میاشت کې باید پوره کړئ نو دلته چې کله ملګرو دا د ما پوره شي نو دلته به بیا دغه د ما ارننګ شروع کېږي سیده ملګرو چې بیا دغه بیا زه بله ویډیو هم پې جوړه کړم ملګرو په دې په اړه چې څنګه کولو چې دې څخه پیسې وګټو او په څنګه ترانسفر خپل بانک اکاونټ ته یا بل شي ته یا موبایل ته نو دا ویډیو به هم زه جوړ کړم ملګرو نو دغه وه زموږ نوی ویډیو په دې اړه چې څنګه کولو چې د ټیک ټاک څخه د پیسو ګټلو اکاونټ جوړ کړم چې پیسې ترې وګټو نو دغه یوه طریقه ملګرو نو دغه ټیک ټاک لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړي تاسو کولی شئ راسئ د ما ټیک ټاک سره فالو کړئ او که چېرته غواړئ تاسو هم یو کې اکاونټ جوړ کړئ نو د یو کې اکاونټ جوړولو لپاره کوم ټیک ټاک موډ اپلیکیشن څه پکار ده هغه ما خپل د ټلیګرام په چینل کې ورکړی لږ تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ ټلیګرام د چینل لینک ما هم د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی یا د آینده کمنټ کې به وي نو تاسو هغه ته کولی شئ راسئ او دغه جوین کړئ او دغه ټیک ټاک را ډاونلوډ کړئ او اکاونټ پرې جوړ کړئ ملګرو که ویډیو چېرته خوښي ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ دغه ویډیو ملګرو سره شریک کړئ هغوی هم یو څه ګټه ترې واخلي تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم الله په امان مخکې مو ښه